لښکرګاه ښار کې د ښوونځیو زرګونه میزونه او چوکیو ترمیم چارې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شول. نن دوشنبه د هلمند ولایت لښکرګاه ښار کې د پونې ریاست اړوند ښوونځیو لپاره د یونیسف موسسې په مالي ملاتړ او د ایل کارو موسسې په تخنیکي ملتیا د 4000 میزونو او چوکیو د ترمیم چارې څو ورځې وړاندې بشپړې شوې وې چې نن ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د یادونې وړ ده چې د ایل کارو موسسې د میزونو او چوکیو د ترمیم ترڅنګ په ځینو ولسوالیو کې د ښوونځیو ودانۍ هم ترمیم کړي دي. د خوست په ځاځي میدان کې د کرومایټ ډبرو له کانه د استخراج چارې پیل شوې. ځایي مسؤلین وایي چې له یاد کانه به په 5 کلونو کې کابو 11,000 ټنه کرومایټ ډبرې استخراج شي چې له لارې به 113 میلیونه 600,000 افغانۍ عواید راټول شي. په یاد کان کې د سیمې 200 کسانو ته د کار زمینه هم برابریږي. د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت اړوند د هوا پیژندنې ریاست په یوه اعلامیه کې لیکي چې نن د وري 21مه د سالنګونو په ګډون په بدخشان، تخار، بغلان، سمنګان، پروان، پنجشیر او نورستان ولایتونو کې د ورښت اټکل شوی. ورته مهال د اوبو او انرژي وزارت د هوا پیژندنې ریاست په حواله په یوه اعلامیه کې لیکي اټکل شوی چې نن دوشنبه د سیلابونو راوتلو او د واورې ویلي کېدو له کبله په پنجامو او کابل سیندیزو حوضو کې د اوبو کچه هم لوړه شي. د افغانستان اوسپنې پټلۍ ادارې تخنیکي مرستیال عبدالباري صدیقي د دې ادارې د کلني راپور وړاندې کولو په خبري غونډه کې ویل په 1400 لومړي کال کې د ټرانس افغان پروژې د چارې پر مخ وړلو په موخه د ازبکستان، افغانستان او پاکستان تخنیکي ډلو ترمنځ ناستې وسوې او دغو ډلو د دې پروژې سیمې له نږدې ولیدلې او په چارو کې پرمختګ وسو. د نوموړي په وینا ټاکل شوی په 1402 هجري شمسي کال کې د دې پروژې د ټول مسیر تخنیکي او اقتصادي مطالعه د یو معتبر نړیوال شرکت له لوري ترسره شي، ځکه په وینا یې د پروژې ملي او سیمهییز اهمیت ته په کتو د دې پروژې بشپړول د اوسپنې پټلۍ ادارې د لومړیتوبونو په سر کې ځای لري. د ملګرو ملتونو لوی منشي انټونی ګوتریش وایي د سازمان د چارو د ترسره کولو لپاره او د ژوند ژغورنې مرستو د رسولو په برخه کې د ملګرو ملتونو ښځینه کارکوونکو ونډه مهمه ده. ښاغلي ګوتریش پر ټویټر زیاته کړې د بشري مرستو اړوند پریکړو نیولو کې د ښځو او نجونو د حضور پایلې د ټولو لپاره ګټورې تمامیږي.